د افغانستان په زړه کې ملي نندارتون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تعمیراتي رنګونو، دیګي بخار، ښکلي موټرونه، زرنج، باربري موټرونه، لاسي صنایع، افغاني لباسونه، په سلهاو ډوله داخلي اجناس نندارې ته ایښودل شوي دي. بدون عظیم ماشینه در آینده چه پلانی داری بخواه؟ د ناوې او د زوم لپاره یوسف جانه ته چې په خیر سره غټ شي، دا خو یو انجینر جوړ کړی دا موټر، ته په آینده کې څه جوړېدل غواړې زویه؟ د اسلامي امارت کومه مرسته او همکاري د یادونې وړ بولئ تاسو سره په دې کار کې؟ په تعداد د څومره خلکو؟ 15 کسانه. ماشاءالله. نه دا اوس زموږ داخلي تولیدات دي؟ دا داخلي تولیدات. دوستانو زما هم زیره در باندې کوئی شیرینی پرې کوئ. کی دختره کی اسم شما؟ مهرنوش. مهرنوش. بسیار خوب. صنعتکار واحد گزاورده ماشاءالله بسیار گرم. هیواد ترقی آبادی د ملا د تیر رغیدنه په خپل اقتصاد، په خپلو صنعتونو، په خپلو تولیداتو تکیه. د افغانستان په زړه کې ملي نندارتون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو زړه ته رانږدې لیدونکو، مینوالو، هرکلی او ستړي مشي درته وایم او صاحب الله صاحب خوښه او خوشحاله ده چې په نړیوال نندارتون کې د نن ستړي مشي او هرکلی وایي. او ارزومند یم چې تر اخره پورې راسره ګزارش وګورئ. داسې یو ځانګړی او فوقالعاده ګزارش دی چې انشاءالله الرحمن د افغانستان په تاریخ کې لومړنی نندارتون دی چې د خپل هیواد د داخلي تولیداتو څخه جوړیږي او تشکیلیږي. د نړیوالو او د داخلي هیوادوالو تر حضوره رنګارنګ داخلي جوړ شوي لاسي صنعت وړاندې کوي. د تعمیراتي رنګونو، دیګي بخار، ښکلي موټرونه، زرنج، باربري موټرونه، لاسي صنایع مختلف النوع، البته افغاني لباسونه، په سلهاو ډوله داخلي اجناس نندارې ته ایښودل شوي دي. ارزومند یم چې ټول را سره تر اخره پورې مشاهده کوي او په ژوند کې مو یو نوښت رامنځته شي. ملتیا مو غواړم په دې ګزارش کې را سره تر اخره پورې مل واوسئ. دوستانو داخلي تولیدات شمس هزار مکرونی مخکې ورځو نور اجناس هم تر حضوره در رسوم. شمس کولا داخلي تولیدات، زموږ تولیدات زموږ ویاړ. ودانه تولید زاهد اکرام د رنگونو جوړولو فابریکه. د ډیره هیوادوالو د یوې مړۍ نفقې د ګټلو وسیله
نامش چی است؟ بیرنج کمپنی چې په افغانستان کې ډېری هیوادواله د دغې طریقه د دې د چلولو له طریقه یو مړی حلاله روزي لاسته راوړي. هیوادنې تولید خلاوال جوس، انتیک او ښکلي جوسونه زموږ داخلي تولید، زموږ ویاړ. دوستانو د هیوادني تولیداتو له جملې نه د غاښونو ښکلي کریم، د کالاشوی پوډر، ظرفشوي شامپوګانې او مختلف النوع نور شیمیایي مواد. دوستانو مختلف النوع داخلي تولیدات او اجناس در معرفي کوم چې د هغې د جملې نه د غنمو د میده کولو ماشین، د غنمو د پاکولو ماشین، په ساتو به مو خویندې میندې ناستې وي او بس غنم به یې پاکوله. اوس فقط پاس غنم ور واچو او د 15 دقیقو خبره ده په ټنو غنم پاکوي. ورسره په څنګ کې هغه واښه چې میده کوي حیواناتو ته، دا هم یو مهم ماشین ده. او ورسره په څنګ کې قابل د یادونې ګڼمه چې د اوبو په وسیله د برق تولیداتي کاملا ماشین، توربین سیستم پکې، ډینامو سیستم، ټول هر څه پکې موجود دي. فقط اوبه پرې راخوشې کوو بس کاملا. خو د دوست سره هم لنډه زړه خواله او مرکه لرم. سلام، ستړي مه شئ وروره. صحت ښه دی، قراري ده؟ انجینر صاحب اول اگر خود معرفی بکنین ببینید. نجیب الله ولی زاده است، مدیر مسئول شرکت عظیمی گروپ. بسیار خوب. جناب ولی زاده صاحب چی احساس بود که شما رو به ساخت و ساز این ماشین‌آلات بود؟ احساس ما خود اول زیادتر مشتریای ما بود که از مملکت‌های چین، از پاکستان اجناس وارد می‌کردن، ازش راضی نبودن، با قیمت گزاف بود. هر کسی که می‌آوردن از او استفاده می‌کردن، ماشیناشون گرم می‌آمد، استفاده صحیح نمی‌کرد. بعد از اون ما گفتیم بیایم میره چرا خود در وطن خود ما اختراع می‌کنیم، خود ما جور نمی‌کنیم که یک چند فامیل هم کردیم ما در پالی ما روزگارش خوب شود و تولید وطن افتخار وطن است. چرا از تولیدات خود استفاده نکنیم؟ بدون از این ماشینا در آینده چه پلانی داری بخیر؟ ما خود در آینده پلانایی داریم که ماشینایی است که سنگ خرد میکنه، یعنی سنگ هارد میسازه. از او جور هم کردیم، تصمیم داریم که دیگه هم زیادتر شود. دیگه پلانای ما میست که هر چقدر کوشش میکنیم که چیزی که از خارج میاد کوشش میکنیم که در وطن خود بسازیم. ما انجینرای فعال داریم، فابریکه داریم، در هرات فابریکه ما است. میتونیم که ما هر چیزی که بتونیم ان شاء الله میسازیم کوشش میکنیم. مشتری از رضایت از چی زیاد داره؟ از قیمتی ازی که قیمتش پایین‌تر است یا از کوالیتی ازی که کوالیتیش بلند است؟ مشتری ما پشت کوالیتی و کیفیتش نمیگرده، میگه ساخت وطن است، تولید وطن است، افتخار وطن است. هر چقدر قیمت باشه ما از وطن تولیدات خود استفاده میکنیم. بسیار خوب انجام صاحب، تشکر. به امید موافقت. زنده باشید. از لحاظ تولیدات صنعتی مشهور دستی افغانستان که بالخصوص مردم شمال با قالین بافی مشغول و مسئول باشد. یک از سروی این به ثبوت رسیده که به تعداد 1,200,000 افغان ها مصروف قالین بافی در داخل و خارج از افغانستان مصروف این کاروبار باشد. برای جزئیات بیشتر امرای هموطن خود صحبت میکنیم با امیدی که مصاحبه تاخیر. سلام برادر، خوش آمدید. سلام علیکم. خوش باشید. صحت خوب است؟ بخیر هستی؟ زنده و سلامت باشید. ازبک هستی، ترکمن هستی، تاجیک هستی؟ ازبک هستم برادر. از انخوی هستم. از انخوی هستی؟ بله برادر. انخوی شبرغان است؟ انخوی ما طرف چی؟ فاریاب. بسیار خوب. نور چشم ماستی بیادر. زنده و سلامت باشید. خودم معرفی بکو ببیننده. آجلال محمد هستم، رئیس شرکت رسول زاده قالین فروشی در افغانستان. بزرگترین قالین فروشی در میافما اعلان شدگی امی است. رسول زاده شرکت. بله. بسیار خوب. جناب حاجی صاحب چند نوع قالین ها دارید شما و چقدر پرسنل امرای شما مصروف کار هستند؟ برادر یک 300 خواهرای ما، برادرای ما، عزیز ما که ما در اشغال کار هستند. ما خود ما اینجا که یک نوع کم آوردیم
رسول زاده قالین فروشی در دانه چمن است. یک روز بیاین لایف در مردم نشان بدیم. انشالله تلویزیون طلوع هر برنامه که کده ما کلش آمده شما بین ما براتون نشان بدیم. مواظب برادر، ما در خدمت شما هستیم. تشکر. ما با قالینای وطنی دست بافته در هموطنان از ما بیرون از خارج از کشورم در دان نقطه خانش دور تا دور براشون میرسانیم. قالین فروشی دست داده همین کار به تشکر. چقدر موثر میدانین البته ارزیابی میکنین مثل این نمایشگاه اگر دیگر هم میتونه نمایشگاه برگزار شود بیرون از افغانستان همی اجناس صنعتی داخلی ما و شما؟ بسیار خوب میشه لالا جان، چرا چیزای افغانی را رشد میکنه. شکر الحمدلله از صنعت وطنی خود ما و شما هر چیز ما که باید از افغانستان برای بسیار کار خوب است لالا جان. بسیار سربلندی، اتفاقی، کامیابی در افغانستان ما میشه. تشکر اینجا زنده باشید. ممنون. خوش آمدید. دوستانو په افغانستان کې چې مشهور صابون د مخ د سپروالي لپاره مختلف النوع کریمونه هغه قندهاري صابون ده چې د مختلفو داخلي تولیدات څخه جوړیږي. د حاجي صاحب سره به په اړه وغږیږو او کافي تشریح به له ده ځینې والو. پخوا یو ساده صابون جوړېده، اوس کریمونه او شامپوګانې نور یو بعضې مسایل هم تر سترګو کېږي. سلام حاجي صاحب، ستړي مه شئ. ښه یاست؟ خیریت دی؟ صحت مجاز به څنګه دی؟ الحمدلله شکر. صابون هم قندهاري او صاحب هم قندهاري، دا څنګه چل؟ دا زموږ بخت کار دی. خدای دې خوشحاله لره. حاجي صاحب مبارک، پخوا خو یو قندهاري صابون و چې د مخ د دانو لپاره به استفاده کېده، اوس څه نوع اجناس تولیدوئ؟ بلې هو قندهاري صابون مې یو قسم تولید کوو، اوس اته قسمه تنها صابون تولید لرو. ډېر ښه. او کریمونه چې زموږ کریمونه دي استاد جرمني سره مقابله کوو. څنګه د جرمني سره مقابله کوي؟ د کومو تکالیفو لپاره په درد خوري؟ مخ داغ، لکې توروالي لپاره، زیات مرض سپینوالي لپاره، او دا مرطوب کننده کریمونه مې جوړ کړي دي. دا د مخ د شامپو مې جوړ کړي دي. د څه لپاره دی حاجي صاحب دا شامپو مخصوص؟ د ریزش مو د خشکي لپاره دي. ضمانت لري؟ هو. په ضمانت یې ورکوئ؟ مفت. خوشحاله اوسئ حاجي صاحب، خدای دې قدرمن لره. حاجي صاحب مبارک، دوستانو تاسې هم کولی شئ. زه د چا لپاره اعلان نه کوم، خو د خپل هیواد او هیوادوالو لپاره همیشه حاضر آمده یم. باید دا نندارې ته وړاندې کړو او ټول نړیوال یې وګوري. دا زموږ دپاره یو لوی افتخار دی. حاجي صاحب مبارک، دا د یو رنګ شامپو د ریزش موی دپاره، دغه کریم د مخ د سپینوالي لپاره دی. ګونجې مرکبي، تور داغونه مرکبي، سپینوالی مرکبي، تیر سری د مخ ته منځه وړي، پسې ډېر مسایل نور خلک وایي وړي، موږ نه وایو. ښه حاجي صاحب مبارک، او دا مې مثلا مرطوب کننده یعنې نرم کوونکي. ښه، او سره په څنګ کې حاجي صاحب دا وړکۍ کوتئ؟ داغ لکې او داغ دپاره دي. د لکې او داغ دپاره د بلې مخصوص. هو. ښه، دا دې په دې شو. دغه نوع شامپوګانې مو د څه لپاره دی حاجي صاحب؟ شامپو نه، دا باډي لوشن دی. زه ساده سړی یم، لږ په ساده الفاظو به غږېږو. دا د بدن د غوړولو لپاره ده. غوړولو دپاره. دوستانو بوتلې د شامپو په شکل دی. زه متوجه شوی نه وم چې دا اوبلې لوشن دي، د شاتو لوشن دي. ښه حاجي صاحب مبارک، نور هم یو بعضې اجناس تاسې دلته نندارې ته وړاندې کړي؟ بعضې تقریبا 22 کلمه جنسونه موږ لرو. دا د ناوې او د زوم دپاره صابون دی. د ناوې او د زوم لپاره؟ دوستانو دا څرنګه صابون دی چې مخصوص د ناوې او د زوم لپاره دی. حاجي صاحب څه ځانګړتیاوې لري؟ ځانګړتیاوې بس مخ به ابریشم غوندې وي خلاص. با ماشاءالله، ډېر ښه ښکلي تولیدات لرئ. حاجي صاحب مبارک، دغه صابون مې تر سترګو شو، صابون دی او صابون انار. صابون انار په دې کې څه استفاده شوې ده؟ زیات یې انار دي او د بادامونو زیات کار پکې اخلي. د غوړو حساب یې د بادامو نه اخلئ او نور انار دي او بعضې طبیعي 2-3 بوټي نور دي، خو هغه مخکې کوم جنس چې په دې کریم او صابونو کې استفاده شوی دی ټول داخلي تولیدات دي؟ 98% داخلي دي
دوه خارجي دوی خارجي دي پکار ته ان شاء الله یو ورځ به راشي چې دا دوه به هم داخلي شي قدرمن شاهجي صاحب سلامت خدای دې ژوندی لره. خیر. داسې نمایشګاوې نورې څونه اړینې بولې د خپلو داخلي تولیداتو د نندارې د وړاندې کولو په خاطر؟ خوشي دي خلک تشویقیږي تجار هم تشویقیږي او ملت هم تشویقیږي چې موږ یو شی لرو. تا ویلې چې موږ تقریبا په تعداد د 22 کلمه جنس اوس تولیدوو. دولت سره تر کومې کچې همکاري کړې؟ دولت څخه اول موږ ځکه غواړو په کیسه کې مونږ نه دی دولت موږ صحیح دی همکاري مو کوي تولید وکړه وکړه صحیح دی خو زما کومه همکاري کوي او دولت نه موږ دا غواړو چې بې کیفیته خلک چې کوم شیان جوړوي بې کیفیته شیان جوړوي بله د دې مخنیوی وکړي. خارج نه چې کوم راځي هغه څنګه؟ خارج خو پر خو اړتیا شته ضرور شته او کوم چې خلک چې بې کیفیته شی جوړوي دا خو د افغانستان په تاوان ده زموږ تاسې بدنامي ده باید مخنیوی وشي. باید وشي. قدرمن شي ډېره مننه خیر اوسه. انشاءالله. بیننده نازنین خوش آمدید. تولیدات داخلی است از نیاز خارجی ها دیگه بخیر روز به روز خلاص میشیم. باور کنین یک خوش هستیم که بیهی ازاد بیرون. امرای بیادریم هم یک صحبت میکنیم بایی هم یک ناز میکنیم که تولیدات داخلی آورده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین سر؟ صحت خوب است بیادر؟ سلامت زنده. خوش باشی بیادر. مصروفیتی چی کاروبار داری و چی اجناس آوردی به می نمایشگاه؟ محصولات شرکت قدره را آوردیم. فعلا شرکت قدره کار میکنیم. محصولات جدید است. محصولات خوبی است. کیفیت این برای ظرفشویی است؟ بله 4 کار میکنه. ظرف فرش کالا میشه. محصولات خود ماست. محصولات وطن خود ماست. بسیار خوب. کیفیت است. صابون هم به نظر می آید. بله صابونای ما صابونای قدره است. 1/4 ما میشه در بازار عرضه کردیم. محصولات خود افغانستان است. محصولات قدره جنس با کیفیت است. قیمتایش ارزان است. تولیدات داخلی است کاملا؟ بله تولیدات داخلی است. از روغنای نباتی استفاده شده. مواد خامش از کجا میاد؟ مواد اندونزیایی است. باز در ساخت و سازش داخل افغانستان میشه؟ بله داخل افغانستان ولایت مزار شریف. بسیار خوب. چی پیامی داری در مورد استفاده از این تولیدات داخلی با هموطنای خود؟ پیام می است که کوشش کنیم هموطنان عزیز ما محصولات خود افغانستان را در کار بگیریم چون محصولات خود ماست که رشد افغانستان در پیش میره بیکاری و فقر و بیچارگی از بین میره چون محصولات خود ما را استفاده کنن مردم افغانستان بسیار خوب میشه. با چقدر مردم زمینه کار مساعد کردین شما از طریق این تولیدات خود؟ زمینه کار به مردم افغانستان یک 30% 40% در پیش است چون کوشش میکنیم در آینده زیادتر شود چون محصولاتی که مردم افغانستان استفاده بکنه زمینه کار برای شامدگان مساعد میشه. تشکر. سلامت باشین. وقت خوش. خدا. دوستانو یو ځل بیا ستړي مشئ هرکلی درته وایم ترڅنګ چې مې کم کې ګورئ محمد یوسف جان دی. یوسف جان هم راغلی دی د افغانستان د داخلي تولیداتو د نړیوال مرکز څخه لیدنه کوي. یوسف جان ستړی مه شې زویه. سلام علیکم. څنګه یې ګرانه ښه ښه او ماشاءالله سړی خبرو کې قصاب دی دوستانو ماشاءالله داسې فوقالعاده. یوسف جانه زویه څنګه دې راپېښه کړې وه؟ دلته راغلو چې یو چکر ووهو. چکر دی ووهه. ته خو اوس تا دې په موټر کې ناست دی که نه ته هم وړکی موټر یم تا ته وړکی جوړ کړی. څه دې ولیدل زویه؟ ما ډېر شیونه مې ولیدل. لکه څه شی دې ډېر خوښ شو؟ لکه د آیسکریم مې خوښ او شو. آیسکریم دې خوښ شو د بازي او د مستۍ شیان پکې راغلي وو نمایشګاه ته که نه؟ کوم؟ عینکې دې چېرته واخیستې یوسف جانه مړه؟ دا مې بازار نه. ښه ښه دې وکړه. یوسف جانه ته چې په خیر سره غټ شې دا خو یو انجینر جوړ کړی دا موټر ته په آینده کې څه جوړېدل غواړې زویه؟ زه غواړم چې ډاکټر شم او بل کرکټر شم. هم ډاکټر شې او هم کرکټر شم. کرکټر هم شې چې ټول نړیوال دې وپېژنې نو یو ورځ به دا مصاحبه له خیره سره د یوټیوب له طریقه ګورې یوسف جان به وړکی ښکارې بیا به غټ ډاکټر او کرکټر یې اوس په کوم ټولګي کې زویه؟ زه صنف کې زه دویم صنف کې څوم نمره یې زویه؟ اول. او ماشاءالله جزاک الله خیر. ښه زویه چا سره راغلی وې چکر ته زویه؟ زه پلار سره مې. پلار سره دې راغلی وي نندارتونونه دې خوند واخیسته؟ اسلامي امارات نه نور داسې نندارتونونو د جوړولو څه غوښتنه لرې زویه؟ همدا غوښتنه مې همدا دي. نور نندارتونونه دې جوړ کړي؟ دا وړکۍ چې دې راوستې د ځان سره دا څوک ده؟ دا زما خور ده. دا ستا خور ده؟ دا څه نومېږي؟ او لورې ستړې مه شې. سلام اچوه. سلام اچوه زویه. الله اکبر. ښه یوسف جانه خوشحاله اوسې زویه.
مننه قدرمن شي. ستانو ستړي مشر کله درته وایم د داخلي تولیداتو له جملې نه په افغانستان کې په ساده اصطلاح باید ووایم چې د ړندې سترګې اوښکه ماشاءالله دې وي. دوستانو سره دومره قوي احساس پیدا شوی دی چې ډېرې داخلي تولیدات یې جوړ کړي دي، هغه د نندارې ته راوړي، موټرې دي. ورور سره زړه خواله کوو د دې پاک له سلام وروره. ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ وروره. څنګه وروره ښه طبیعت ښه ده؟ قدرمن شئ وروره. ځان وپېژنئ دوستانو. زړګی ځلاند یم، یو له مدیر صاحبانو د شرکت د امین نور نه. زړګی ځلاند تل ځلانده اوسئ. الهي امین له تاسو سره. وروره موټر دې د څه لپاره جوړ کړی؟ موټر مې د افغانستان د سهولت د خلکو ته د یو کار د زمینه مساعدېدو په خاطر او د خپل وطن د پیشرفت ترقۍ په خاطر باندې. څونه مصرف پرې راغلی؟ په څومره وخت کې دې جوړ کړ؟ شرکت خو تقریبا 6 کاله کېږي چې زموږ شرکت افتتاح سوی او له هغه ورځې تر اوسه خواري پرې روانه ده. تقریبا تر 15 میلیونه ډالرو پورې سرمایه ګزاري د موږ په شرکت سوې چې شرکت د موږ بیټرۍ هم جوړوي، موټر هم جوړوي او بعضې چودني سامانونه پرزجات هم جوړوي. څومره خلکو ته مو کاري زمینه برابره کړې؟ تقریبا ته 150 نفره پورې تر اوسه زموږ شرکت کې اوس کار کوي. نو شاید دا 150 نفره کال په کال همداسې پورته لاړ شي تر 1000 نفرو پورې شاید زموږ شرکت کې. نورو بډایه تجارانو او دوستانو په خارج کې سرمایه ګزاریانې کړي دي، د هغوی نه مو غوښتنه څه ده؟ له هغو نه مو غوښتنه دا ده چې په خپل وطن کې شرکتونه جوړ کړي، زموږ خپلو مظلومو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي او خپل وطن ته خدمت وکړي. قدرمن شي. مننه. ژوندی اوسئ. د داخلي تولیداتو د جملې نه داخلي رنګونه پخوا به له ګاونډیو هیوادو څخه ډېری دغسې رنګونه راتلله په لوړ محصول سره، په لوړ قیمت سره. البته په ډاډه شکل دا ویلی شم چې روغ به نه را رسېدل. اوس الحمدلله ټول داخلي تولیدات لرو او قابل د افتخار خبره ده. باید په افتخار سره ووایو چې خپل هیوادني تولیدات هم زموږ اقتصاد پیاوړی کوي، هم دوستانو ته پکې د کار زمینه برابریږي او ورسره په څنګ کې هغه ناز و نخرې چې به ګاونډي مملکتونو په موږ او تاسې باندې کولې، هم به مو نغدې پیسې ورکولې، هم به مو نازونه او نخرې په غاړه وړلې. په لحاظه په لنډو کې باید ووایم چې د شکر ځای دی. د رنګونو د تولیداتو د جملې نه به یو دوست چې دلته یې مثلا په دې نندارتون کې ګډون کړی دی، د هغوی له نظر به راوالو، زړه خواله به ورسره وکړو. څومره خلکو ته پکې کاري زمینه برابره شوې ده، رضایت د مشتریانو څونه دی، څومره تولیدات لري، کوم وخت یې فابریکه جوړه کړې، په کم صنعتي شاره کې دي. دا ټولې پوښتنې به د دوست سره مطرح کړو. ملتیا مې وکړئ. سلام ستړي مه شئ. سلام شیخ خیر اوسئ. قدرمن شي، ژوندی اوسئ. نوم مبارک وروره؟ ما نوم سمیع الله حضرتي. سمیع الله جان حضرتي. هو د وایګل ګرین شرکت رئیس. ډېر ښه. جناب حضرتي، د رنګ په هکله مو راته ووایئ، د تاریخچې په هکله راته ووایئ، د تولیداتو په هکله مو راته ووایئ. د رنګ شرکت خو موږ ډېر پخوانی د رنګ په کاروبار کې خو دا شرکت یې موږ تقریبا 1 کال کېږي چې موږ شروع کړی دلته په افغانستان کې تولید. پخوا تاسو ویل چې کاروبار پاکستان موږ واردوو، خو اوس الحمدلله خپله تولیدات دلته خپله شروع کړی. څه مجبوریت و چې دلته مو داخل کې بیا فابریکه پرانېستله؟ مجبوریت خو که د اقتصادي اړخ ووایو هېڅ هم نه و، دې نه موږ ته هغه کې ګټې زیاتې وې، خو د وطن مینه وه، د ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو. څومره ښه. او چې تقریبا اوس الحمدلله موږ سره تقریبا 100 کسانو نه بره موږ سره په دې شرکت کې کار کوي چې موږ د دې کې موږ د قطۍ موږ خپل تولید خپله ده، د قطیګانې موږ خپله جوړو، برش هم جوړو، د رنګ هم دلته د علي په نیولې په ساده اصطلاح باید تر یا پورې ټول تولیدات مو خپل دي؟ ټول الحمدلله خپل دي. او بل زمینه دلته ډېره برابره په دې سوه چې زیات خام مواد یې موږ خپل د وطن دي. ډېر ښه. اوبه ده چې مثلا پر رنګ کې زیات فیصدي اوبه ده چې استعمالیږي، دا یې موږ خپل ده. او کلسیم کاربونات دی چې هغه یې موږ خپل د معدنیاتو څخه لاسته راوړو، دا یې موږ خپل ده. د اسلامي امارت کومه مرسته او همکاري د یادونې وړ بولئ تاسو سره په دې کار کې؟ د اسلامي امارت لومړی خو دا ده چې د امنیت په برخه کې موږ ترېنه راضي یو الحمدلله.
بل ګمرکاتو د خارجي محصولاتو په ګمرکاتو کې یو څه مرسته کړی چې موږ ته قابل قبول نه ده، خو بیا هم ترې مننه کوو چې پاکستاني رنګونه یا ایراني رنګونه یا څه خارجي رنګونه چې بالمثله تولیدات هغه مخکې 4% او اوس 10% ده، خو موږ غواړو چې دنه هم باید زیات سي چې تر څو موږ وکولی سو خارجي رنګونو سره مقابله وکړو او خپلو ته رشد ورکړو، خپل کارخانو ته رشد ورکړو. قدرمن شي، ژوندي اوسئ، خیر اوسئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دوستانو د داخلي تولیداتو د جملې نه ډېرې غورپې چې نندارې ته خپل توکي وړاندې کړي دي، د جملې نه یې داخلي رنګونه دي. کور که څومره ښکلی جوړ کړې خو چې رنګ یې خراب وي نو دی خوند نه وي. سلام، ستړي مه شئ وروره. وعلیکم سلام، تاسو ښه راغلاست، تاسو ته یم خدای م راوله، الله م به عزت لره، خدای دې خوشحاله لره، ژوندی اوسئ. ګرانه وروره ځان راوپېژنه، کوم شرکت، کومه تولیداتي فابریکه ده؟ د نقیب انصار تولیدي شرکت نه یم. د رنګ په برخه کې موږ تولیدات لرو، د دې ترڅنګ موږ کوتیم تولیدوو. نو د ما نوم چې دا رضوان الله انصار ده، د نقیب انصار تولیدي شرکت معاون یم او مخکې لږ زره خبرې رانه اغوستلې که خواهش کوم قدرمن شئ، خوشحاله اوسئ. موږ د رنګ په برخه کې پلاستیکي رنګونه، روغني رنګونه، 100% استر، ضد زنګ، د لرګیو سلیش او د دې ترڅنګ بیا خالي کوتۍ موږ هم تولیدوو. ډېر ښه. تولیدات مو داخلي دي په کامل شکل باندې ټول؟ الحمدلله په کامل شکل باندې ټول داخلي دي. دوستانو ته مو څونه کاري زمینه برابره ده؟ الحمدلله د موږ سره په شرکت کې تقریبا فعلا دپاره په شرکت کې 15 نفره موږ سره کار کوي او په دې ته په تلاش کې وي چې دغه 2 برابره باندې کړو. په تعداد د څومره خلکو؟ 15 کسانه. ماشاءالله. نور دوستانو په خارج کې د افغانستان څخه بیرون سرمایه ګزاري کړي دي، د هغوی نه مو غوښتنه څه ده؟ د هغې خلکو نه هم دا غوښتنه ده چې راسئ دغه وطن موږ او تاسې په ګډه باندې آباد کړو. الحمدلله اوس امنیت برقراره ده، د کار زمینه انشاءالله مساعده ده او د ټول نه هم دا خواهش ده چې راسئ او دلته سرمایه ګزاري وکړي. خدای دې قدرمن لره. خیر اوسي، تاسو نه مننه، الله م به عزت لره. السلام. ستړي مه شئ دوستانو، دلته خو پهلن هوا یخه ده، خو که رښتیا را باندې وایي اوړی ده نور بادله دی او طبیعي ده چې کولر او د هوا پکې ته به ضرورت کېږي په کور کې. نو ډاډمن خو نه یم چې دا به داخلي تولیدات دي، خو بیا هم د دوست سره غږېږم، خدای دې وکړي چې دا زیری را باندې وکړي چې وروره داخلي دي. سلام، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام، ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. قدرمن شي، خدای دې ژوندی لره وروره. د تولیداتو په هکله دې م راته ووایه وروره او د ځان په هکله هم. عبدالتواب یم، د التواب افغان شرکت رئیس یم، د تولیدي بخش کې کار کوم او په خپله دا پکې چې ګورئ دا زیاتره دوستان راغلل، لوړپوري چارواکي راغلل، خو چې چاته یو دا وطني تولید دی هېڅوک هم یقین نه کوي چې په دومره سټنډرډ او په دومره معیار باندې پکې افغانستان کې جوړ شي. نه دا اوس زموږ داخلي تولیدات دي. دا داخلي تولیدات. دوستانو زما هم زیره در باندې شیریني پرې کوئ. خوشحاله اوسئ، خوشحاله اوسئ. ماشاءالله دې وي. په کومه کچه مو او په څونه ډاډ سره هېوادوالو ته ویلی شي چې دا داخلي تولیدات په دغونه سټنډرډ کوالټۍ باندې موږ تاسو ته دا خدمات وړاندې کوو؟ د دې خو به زه داسې درته ویم چې د څومره دوستان دي او زمون خپل ولسي خلک دي، نو کار څه ورته یقین نه کوي، خو چې کله پکې د خارجي راغستی او خارجي سره دا پکې په څنګ کې کېدي نو بیا ورته معلومات کېږي، هم د کوالټۍ معلومات ورته کېږي، هم د سټنډرډ معلومات ورته کېږي. نو انشاءالله په ډېر لوی کیفیت باندې جوړ کړی دی، خو زمونږ د خولې صفت خوند نه کوي. په افغانستان کې په زیاته دي چې په اے سی برق باندې ډېره تکیه وکړو، د ډېرې دوستانو تکیه په ډي سی برق باندې ده. تاسې یوازې اے سی برق پکې جوړې کړي دي که نه ډي سی ته مو هم توجه شته؟ فعلا خو چې دی دا په اے سی کې دي، ولې چې اے سی ته ضرورت ډېر لري، خو دا اوس هم څوک اعتبار نه کوي. زه بار بار وایم چې څوک اعتبار نه کوي. نو آینده کې د خیره پلان لرو چې دغه پکې په ډي سی کې هم جوړ کړو. صرف مشکل د یو موټر دی، موټر چې ورته ډي سی جوړ کوم دا پکې د په ډي سی کې چلیږي. ډېره زیاته مننه، قدرمن شي، تاسو زموږ افتخار او ویاړ یاست. ګوره دا ډېره مننه، تاسو راته نه مننه او د تشویق نه هم مننه. خوشحاله مننه. ستړي مه شئ خوږو لیدونکو، یو ځل بیا د تارکلی وایم، داخلي تولیدات، خپلې بسکوټونه، هغه بسکوټونه به مخکې خوړله، د ماشومانو ستوني به ټول خراب وو، یو بعضې خواږه اجناس دوست سره پې هم لنډ غږېږم، لنډه مرکه ورسره پې کوم چې کم نوع اجناس تولیدوي، څومره وخت کېږي، دوستانو سره څونه مصروفه دي په کار باندې، د کم ولایت تولیدات دي. شما مصاحبه میکنید. سلام برادر، صحت خوب است؟ تشکر میکنم، سلامت باشید. شما خوب است؟ خوش باشی عزیزم، زنده باشی. اسمتان بگید. اسمم محمد طاهر. محمد طاهر جان،
فابریکا کجاست؟ چند نوع اجناس تولید میکنی بخیر؟ فابریکا مزار شریف است. از مزار شریف آمدید؟ از مزار شریف آمدیم مخدر نمایشگاه. بسیار خوب، خوش آمدید. تشکر میکنم، سلامت باشین. زنده باشی ازم. چند قلم جنس شما تولید میکنید؟ ما بیشتر از 100 نوع جنس تولید داریم و این محصولاتی که اندکی کاست اینجا نشد که تمام دیران رو بیاریم از مزار شریف اینجا. یک تعدادش آوردیم که اینجا به خاطر نمایش. بسیار خوب. از کدام نوع اجناس استفاده میکنین؟ نمی اجناسی که اینجا شما ماندین مواد خامش از کجا میارین؟ این مواد خام از خارج میآید. خب آرد چیزاش از وطن است. از موادی است که به خاطر ترکیبات از کار می از خارج میگیریم. یعنی تو هم یگان اجناس کی هست که ضرورت برای اجناس است او از خارج میارین، دیگه تولیدات از داخل است؟ بله، تولیدات از داخل است. درست است برادر. چطور است تولیدات شما؟ چطور است و چقدر مردم همراه شما مصروف کار هستند؟ شکر است، الحمدلله تولیدات ما خوب است. بیشتر از 1000 نفر کارگر داریم. او ماشاءالله 1000 نفر مصروفیت در تولید این بیسکوت و اجناسی که ما شما استفاده میکنیم. بسیار خوب برادر. تولیدات عمده ما است، بیسکویت است، ویفر داریم، کیک است، کاکائو داریم، چاکلیت است. دوستا چقدر رضایت داره از این اجناس؟ الحمدلله شکر دوستا خیلی رضایت خوبی دارن، چون اینا خیلی خرسند هستن که وطن ما شما هیچ چیزای با کیفیت در وطن ما شما تولید میشه. تولیدات خود را تنها در مزار توزیع میکنین یا سایر ولایت دیگه هم روان میکنین؟ تولیدات ما مزار شریف تولید میشه، اما 26 ولایت افغانستان نمایندگی فعال داریم. بسیار خوب. طرفای خارج هم صادرات داشتیم. ماشاءالله بسیار خوب. خوش باشی مدیر صاحب. تشکر. با امید موافقت. تشکر. میتونید تمام تشکر. جنسی که واحد ترین ورپا با برادر ما داده شده، این نوع اجناس در دیگه ورپاها هیچ نوع وجود نداره. امرای برادر خود صحبت میکنیم و جنس از زبان شیرین برادر ما به معرفی میرسانیم. سلام برادر، خوش آمدید. سلام، خوش آمدید. شما خوب هستین؟ مبارز هستم، مدیر مسئول شرکت رنگسازی آری افغان. بسیار خوب. فقط در این رنگ نیست، دیگه چیز به نظر میاد؟ اینجا تمام از شامل رنگ است. ما اولین شرکت رنگ در افغانستان در سال 1382 تأسیس شده اید. در سال 1382 اولین شرکت رنگ در افغانستان همی بوده. ماشاءالله. ما شکر الحمدلله با وجود که رنگ داریم، ما رنگ سرک، رنگ جدول، رنگای شوبینک میگن که در افغانستان تولید نمیشه، ما شکر الحمدلله داریم. بسیار. در پالیز باز ما مواد پلاستیک باب هم تولید داریم که هم به روغن میشه، هم به مواد کیمیایی میشه، هم به بعض موادهای دیگه هم استفاده میتونیم بگیریم. دیگه سابق این بشکه‌ها، این بوتل‌ها سابق کش از پاکستان ایران میامد. شکر خود ما دستگاهش داریم، خودمون مواد پلاستیک در افغانستان خود ما تولید میکنیم، هیچ ضرورت نیست ما میرو وارد کنیم. چند فابریکه تولیداتی داری شما؟ ما نام خدا در حساب سکتور رنگ ما خود ما یک سکتور هستیم. بسیار خوب. که در حدود ما 60 الی اضافه تر از ما سکتور رنگ هستیم که شامل کابل و هرات و قندار و مزار شریف و جلال‌آباد و بعض ولایت‌های دیگه. زمینه کاری به چی تعداد؟ زمینه کاری نام خدا به حدود هزارها نفر. اینمی شکر الحمدلله کار. تن آدمی شرکت خود ما در حدود 193 نفر همیشه نانآور خانه خود است. بسیار خوب. چی تقاضای داری دیگه از تجاری ملی در مورد ساخت و ساز فابریکات تولیدی داخلی؟ ما پدر گل درست ما میگیم صنعت تجارت به چند بخش است. ما نمیگیم که لک‌ها رو داشته باشی بعداً سرمایه گذاری کنی. با بسیار پیسه اندک هم میتونیم سرمایه گذاری کنیم. با پیسه کم میتونی یک شغل ایجاد کنی. یک چند جوانی که دل سرد است از وطن میتونه بیا اونجا کار کنه، نفقه خود پیدا کنه و مردم هم بیرون میره خواست به خاطر نفقه پیدا کردن. وقتی شرکت فعال باشه، تولیدات باشه، صنعت، تجارت رشد کنه، همه مردم مصروف کار میبشه. پشت این ناامنی و دزدی و همین بعض ناامنیاتی که به وجود آمده همش از بین میره. ما 193 نفر هستیم، شکر این اول خودم صبح که در وظیفه بیام تا شام اینجا کار کنم، دیگه چی ضرورت دارم ما بخواستم در بیرو با کارهای حق و ناحق دست بزنم. بسیار خوب، تشکر. خوش باشین، خوش آمدید.
د نازنین خوږو لیدونکو په نندارتون کې تر ټوله کم سن او کوچنۍ وړکۍ لورکۍ هم راغلې ده. اینجا آمده به خاطر نمایش گذاشتن اجناس خود. سلام دختر حکیم، خوش آمدید. سلام به شما. خوش باشید دختر حکیم. اسم شما؟ مهرنوش. مهرنوش. بسیار خوب. دختر حکیم چی آوردی؟ کدام اجناس به نمایشگاه گذاشتی؟ وسایل برای طفلان. برای طفل است؟ کی حمایت میکنه بچه من؟ غرفه را برات کی گرفته؟ غرفه نه تا که سایبش مادرم گرفته دیگه. مادر جانت گرفته؟ خب شما دیگه رهبری هم اجناس خود میکنی دیگه. خب بسیار خوب. خودت هم یگان جنسا را جور میکنی یا از بازار میخری اینجا آوردی؟ نه از بازار میخریم، با خود ما میآید. با خود شما میآید. خوش هستین از این نمایشگاه؟ بله. خوش باشید دختر حکیم. زنده باشید. صنعتکار واحد بوز آورده ماشاءالله بسیار گرنگم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب بخیر. جان تونجو سعدمان. بخیر باشی برادر. بوز از چی ساختی؟ از پست است جان. از پست است؟ بله. خریدار داره نداره؟ والا خوب است. خب نامید؟ شیرزمان مردانی است. شیرزمان مردانی. بله. شیرزمان مردانی سے بازار میں سازه نا صحیح کوئی بازار گوسپند شتر ساووس از همه چیز داره. مرکزت کجاست برادر؟ که کروز بخیر گه؟ کلا پشتا. بله کابل کلا پشتا. از کاروبار چقدر راضی هستی؟ شکر صد راضی. مردم میخره؟ شکر. مردان ها؟ شیرزمان مردانی. ماشاءالله مردانی صاحب. او بیشکت والا. نوشی جان برادر. زنده باشید. زنده باشید. د لاسي صنایعو د لاسي تولیداتو د جملې نه د افغانستان د قیمتي کاڼو او تیږو پورې سنگ مرمر او سره په څنګ کې تر لباسو نیولې تر رنګو پورې او بالاخره د 800 قلمه په تعداد مختلف النوع اجناس چې د افغانستان داخلي تولیدات دي په دغه ځانګړي نندارتون کې نن نندارې ته ایښودل شوي وو. ماشاءالله دې وي درنو هیوادوالو ډېره اکتفا او تکیه اوس په داخلي تولیداتو باندې کولی شو. هیله ورزو مې دا ده د موجوده دولت نم چې د ملي تجارانو ملاتړ وکړي، لکه څنګه چې په امنیتي مسایلو کې په نورو مسایلو کې دوی سره اړینې مرستې او کومکونه کړي دي، په شکل د اشکالو نور هم پراختیا ورکړي. کوم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ د ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ. ترې بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په ښکلي او درنو حضور کې حاضرېږم. تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست د هېواد د ترقۍ او ابادۍ سوکالۍ په هیله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.